بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو وایم. ملګرو، په نننی کلاس کې به موږ تاسو ته د انګلیش هغه جملې هي کومې چې موږ په روزمره ژوند کې استعمالوو. بسم الله وکړو، شروعات کوو. To tell a lie is a great sin. دروغ ویل ډیره غټه ګناه ده. We must die. موږ به خامخا مرو، یعنی موږ به خامخا مرو. We must die. Work hard lest you should fail. محنت کوه داسې نه چې فیل شي. چې موږ یو کس ته وایي محنت کوه لکه داسې نه چې فیل شي. Work hard lest you should fail. Although he is rich, yet he is miser. هغه مالدار دی خو بیا هم شوم دی. که موږ په انګلیسي کې وایي چې هغه مالدار دی خو بیا هم شوم دی، نو موږ به داسې وایي although he is rich, yet he is miser. Too much work spoil his health. ډیر کار د هغه صحت خراب کو. He wants to go home. هغه کور ته تلل غواړي. که یو کس کور ته تلل غواړي یا بل خوا تلل غواړي، نو موږ به په انګلیش کې وایي he wants to go home. که چېرته تلل غواړي، سکول ته تلل غواړي، نو بیا به موږ د هوم په ځای سکول منشن کوو. It does not suit you. دا تاسو مزه نه کوي. It does not suit you. یا دا شی تاسو ښه نه ښکاري. He died in harness. هغه کار کولو او مړ شو. که موږ په انګلیش کې وایي چې هغه کار کولو او مړ شو یا د کار په دوران کې مړ شو. He died in harness. The holy man said that God is one. مولوی صاحب ویلی چې الله یو دی. مولوی ته په انګلیش کې وایي holy man. He is a dead shot. هغه فوق نشانه باز دی، یعنی د هغه نه څه نه خطا کیږي. He is a dead shot. Prices of things have gone up. د ارس قیمتونه زیات شو، یعنی ګرانی رااله. نو موږ به په انګلیش کې آسان الفاظو کې وایي prices of things have gone up. Walk slowly lest you should slip. په مزه ځه داسې نه چې راوښویږي. He is my namesake. هغه زما په شان نوم دی. د دوو کسانو نومونه چې یو ځای د هغې دپاره به موږ په انګلیش کې استعمالو namesake یا sake name. دواړه ټیک راځي. You need a break. تا ته د آرام ضرورت دی. کوم یو کس ته وایي چې تا ته د آرام ضرورت دی، نو په انګلیش کې به ورته موږ وایي you need a break. It may rain today. کیدای شي چې نن باران وشي، یعنی چې د باران امکان وي، نو موږ به په انګلیش کې وایي it may rain today. He took his meal and went to bed. هغه ناشته وکړه او ویده شو. He lacks wisdom. هغه کې د عقل کمی دی یا هغه کم عقل دی. Don't be coward. یریږه مه یا بزدل جوړېږه مه. انګلیش کې به موږ وایي don't be coward. Jackals howl in the evening. ګیدړ په ماښام کې چغې وهي. چغو وهلو ته وایي howls. 10 kilometer is a long walk. 10 کیلومتره یو غټ چکر دی. I smell danger here. دلته ماته خطره محسوسیږي. This butcher give short measure. دا قصاب تول کم کوي، یعنی کم قصاب یا کم دکاندار چې تول کم کوي هغې دپاره به موږ استعمالوو short measure.
ملګرو دا اوس زمونږه نننی کلاس. امید کوم چې ستاسو به کلاس خوښ شوی. تاسو ته په تلو کې ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډیره مننه.